د پاکستان د سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د تورخم او سپین بولدک چمن سوداګریزې لارې به د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د لیږد لپاره په موقت ډول پرانیستل شي. د پاکستان د پارلمان پخواني رئیس او د تحریک انصاف ګوند جګپوړي غړي اسد قیصر وایي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکېچ له امله د خیبر پښتونخوا اقتصاد زیانمن شوی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ، اقتصادي فشارونه او د بشري مرستو لپاره د لارو محدود پرانیستل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ 2 میاشتنی کړکېچ د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ، سیمه ییز اقتصاد او سیاسي اړیکو جدي اغیزه کړې ده. د ډیورنډ پر فرضي کرښه د وروستیو نښتو له امله د تورخم او چمن په ګډون ټولې سوداګریزې لارې تړلې پاتې دي چې له کبله نه یوازې د افغانستان سوداګرۍ زیانمن شوې بلکې پاکستان په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا کې پراخ اقتصاد هم له فشار سره مخ شوی دی. په همدې حال کې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره به یوازې د ملګرو ملتونو اړوند مرستو د لیږد په موخه د تورخم او چمن لارې پرانیزي. د وزارت په وینا دا پریکړه د افغانستان د خوراکي توکو او درملو د کمښت د مخنیوي لپاره شوې ده. له دې ټولو سربیره په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند جګپوړي غړي او د پارلمان پخوانی رئیس اسد قیصر ویلي چې روان کړکېچ د خیبر پښتونخوا اقتصاد سخت زیانمن کړی دی. په دې ایالت کې د پانګونې کچه راټیټه شوې او صنعتونه له ستونزو سره مخ شوي دي. باید برای عبور و مرور از طریق مبادی مرزها باید دولت پاکستان به اون موافقتنامه و توافقنامه‌ای که بیان دو کشور امضا شده است باید پایبند بماند تا نگرانی اون ماجرانی که پشت مرزها با مشکلات اجتماعی و آسیب‌های روانی از سوی دولت پاکستان مواجه شدند باید اینا رفع بشود تا نگرانی این ماجران کمتر بشود در این زمینه. په خیبر پښتونخوا کې خلکو او سوداګرو څو ځلې پراخ لارونه وکړل او د لارو د پرانستلو غوښتنه یې وکړه خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته عملي ځواب نه دی ورکړل شوی. د سیمې سوداګر وایي چې د لارو بندښت نه یوازې د دوی کاروبار له منځه وړی بلکې زرګونه مزدوران یې بېکاره کړي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایع ګډې خونې د معلوماتو له مخې د لارو د دوامداره بند پاتې کېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ حجم له نږدې 15 میلیارډ ډالرو څخه یوازې 1 میلیارډ ډالرو ته راټیټ شوی دی. دا د سیمې د سوداګرۍ په کچه یو له تر ټولو ستر کمښتونو څخه بلل کېږي.